السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل ډیلیټ سوې ډیټا بیرته ترلاسه کړئ. یعنې ملګرو، که چیرې له تاسو څخه په موبایل کې تصویران ډیلیټ سوي وي، یا د هغه رقم اډیوګانې ډیلیټ سوي وي، یا د هغه رقم ویډیوګانې ډیلیټ سوي وي، نو دغه به بیرته تاسو څنګه ترلاسه کوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده ډیسک ریجر او د دغه لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دغه تاسو خلاص کړئ. کله چې وګورئ ملګرو، دغه تاسو خلاص کړئ، د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس یې دا رقم دلته دی تاسو ته را اړوي. دغه رقم وګورئ ملګرو، سټارټ بیسیک فوټو سکین، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او سکینینګ به چې روان سي. نو کله چې وګورئ ملګرو، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه رقم کم پرمیشنان چې دی دلته له تاسو څخه غواړي، دغه به ټول دلته تاسو الاو کړئ. کله چې وګورئ ملګرو، دغه دلته تاسو الاو کړئ، دغه رقم ګوره دلته سکینینګ روان ده. کله چې وګورئ ملګرو، دغه سکینینګ اوس که هر څو تصویران وي او هر څو ویډیوګانې وي، هغه ټوټل فایل به دلته دی تاسو ته چشکې را اړوي. نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. ګوره ملګرو، دغه رقم اوس که هر څو تصویران دلته له تاسو څخه ډیلیټ سوي وي، هغه ټوټل دلته دی تاسو ته سوکه چشکې پیدا کوي. ګوره دلته دی تاسو ته وایي دونه فایلونه موږ چیش کړو پاڼ کړو، یعنې دونه فایلونه موږ پیدا کړو. ګوره 700 تقریبا 800 تصویران اوس دلته د چیش کړي دي، پیدا کړي دي. نو دغسې د هر څو وخت تصویران له تاسو څخه ډیلیټ سوي وي، هغه ټوټل دلته دی تاسو ته چیش کوي، بیرته ریکور کوي. نو کله چې وګورئ ملګرو، دغه تاسو پوره سو او دغه رقم اوس تاسو په دې کې لازمي تصویران و، تاسو غواړئ چې هغه بیرته چیش کړئ، ریکور کړئ. نو صرف به تاسو راسئ په تصویر باندې به ټیک مارک شان ولګوئ. هغه که هر څو تصویران ولو، نو هغه به تاسو چیش کړئ، ټیک مارک شان باندې ولګوئ او دغه رقم بیا تاسو راسئ په ریکور باندې به کلیک وکړئ. کله نو دغه رقم ګوره ملګرو، اول اپشن ده. په اول اپشن کې دی تاسو ته وایي دغه تاسو په ایمیل کې یا دغه رقم په ګوګل ډرایو کې دغه تصویران بیرته تاسو چیش کولی سئ، ښوولی سئ. نو دغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې دغه په خپل موبایل کې سیو کړئ، نو تاسو به راسئ په دا دویم اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو په دویم اپشن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم دلته تاسو یو فولډر ور وښیاست. بس په هر فولډر کې تاسو غواړئ چې دا تصویران کښېږدئ، نو تاسو به هغه فولډر ور وښیاست او دغه رقم هغه تاسو چیش کړئ، اوکې کړئ. کله چې وګورئ ملګرو، تاسو هغه اوکې کړئ، هغه به چې سي ریکوره سي، نو دغه رقم تاسو نو تھینکس ووایي. نو ګوره ملګرو، زه بیرته ځم د موبایل فایل ته. نو کله چې وګورئ ملګرو، تاسو موبایل فایل منیجر ته ولاړ سئ، هغه تصویران به دلته چیش وي، ټوټل پراته وي. نو ګوره ملګرو، زه فایل منیجر ته راغلم، دغه رقم انټرنل سټوریج ته راغلم او دغه رقم کوم فولډر زما ښوولی اوس به زه تاسو ته هغه فولډر ښکاره کړمه. نو ګوره ملګرو، په هغه فولډر کې به اوس هغه ټوټل تصویران بیرته چیش وي، ریکور سوي وي. دغه رقم ګوره ملګرو، ما یو څو تصویران سلیکټ کړو، تاسو که هر څو تصویران سلیکټ کړئ، هغه ټوټل به چیش سي، ریکور سي. نو ملګرو، په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د خپل موبایل ډیلیټ سوې ډیټا بیرته ترلاسه کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو، که مې ویډیو خوښ سوي، ویډیو درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.